السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو مسلمانانو، زمونږ او ستاسو اهداف د الله رضا کول. دا به تاسو ته ښکاري دا یو کوی و. دا کوی مالک څوک و؟ رما په نوم یو یهودي و. دی به اوبه خرڅولي. رسول الله سلام ویلي څوک داسې شته چې کوی واخلي او زه په دې دنیا د جنت زیری ورته وکړم. څوک راجګ شو؟ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د دې مالک سره خبره وکړله. دې مالک ته ویل چې دا په ما باندې خرڅ کا. مالک ورته ویل چې دا زما بزنس دی، دا زما کاروبار دی، دا څنګه به تا خرڅ کړم؟ دې ته د پیغمبرانو او د اصحابانو هغه مغز استعمالول او هغه تجارت ته اوس ګوره چې څه ورسره کوي. ورته وایي چې راځه یو ورځ په ما خرڅ کا، بله ورځ ته په خپل تجارت کوه. بالاخره یهودي ورسره دا ومنله چې کومه ورځ د واخیستلو، یو ورځ به د ده لمبر و، بله ورځ به د ده لمبر و. دې چې کله واخیستو دې ټولو ته اعلان وکړو چې راځئ په دې ورځ باندې تاسو اوبه مفته وړئ، صدقه جاریه. د یهودي خو بله ورځ خلکو اوبه نه وړي، خلکو به ډېرې وړي، په بله ورځ به یې نه وړي. یهودي کار خراب شو. یهودي ته یې ویل چې دغه کوی به موږ خرڅ کړه دایم دپاره. یهودي بالاخره مجبوره شو چې دی خرڅ کړو او دی صدقه جاریه کړو. قدرمنو مسلمانانو، زمونږ د ویډیو مقصد دا دی کوشش وکړو د خپل مړو پسې د خپلو رساو پسې صدقه جاریه وکړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته اصحابي راغی، ورته ویل چې زما مور وفات شوې ده، څه وکړم؟ وایي کوی ووهه. بیا ورته ویل چې ښه صدقه وي، څه وکړم؟ وایي کوی ورته ووهه، صحیح اوبو سا ورته جوړه کړه. انسان حیوانات ټول ترې نه استفاده کولی شي. یعنې په صدقو کې بهترینه صدقه د صحیح اوبو ساګانې دي. په افغانستان کې هم داسې ډېری ځایونه د ستاسو صدقو دپاره انتظار باسي، د خپل مړو پسې وکړئ. موږ تاسو ته ویډیو جوړه کړه، دا د یهودي سه او بیا اصحابي هدیه کړه او ټولو ته یې صدقه جاریه کړه. زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې په دې دنیا ښه کارونه سره وکړو او صدقه جاریه وکړو. راځئ د دې ویډیو سره ډویډ وکړو د الله د رضا دپاره او شیر یې کړو چې په دې ثواب کې ته او زه شامل شو. ښه وخت.